پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا دومره بهترینه دا دومره مبارکه میاشت ده چې په دغه میاشت کې د عرش چې کومې فرشتې دي حاملین عرش بلل کېږي تر ټولو عظیمې فرشتې هغه دي چې د الله رب العزت عرش او عرش ته ولاړې دي عرش ته تکیه کړی دی دی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وای چې کله د روزې میاشت رانوي سي الله رب العزت دې فرشتو ته فرمایي تاسو ذکر بس او ای الله نو موږ څه وکړو چې موږ ذکر بس کړو نو موږ وکړو څه لمونځ نسو کولی زکات نسو کولی روزه زموږ سره تعلق نه لري موږ به څه کوو موږ به ذکر د الله جل جلاله کوو اوس الله ورته فرمایي ذکر به نه کوئ ولې